سږکال بلخ کې د کتاب پیر او پلور کمرنګه شوی دی. د هیواد شمال زون بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د ژمي موسم په راتګ او د ښوونیزو مرکزونو په رخصتېدو سره د کتاب د پیر او پلور بازار کمرنګه شوی دی او د کتابونو مطالعه پیکه شوې ده. بلخ کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د انټرنیټ او نوې ټکنالوژۍ په راپیدا کېدا سره د کتابونو خرڅلاو کم شوی دی او زیات شمېر ځوانان د کتاب د مطالعې پر ځای د فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب او گیم په استعمالولو باندې بوخت دي. د کتاب پلورونکو په خبره په اوس وخت کې ډېری خلک کتاب له بازار څخه په بیه نه رانیسي او د انټرنیټ پر مټ خپل د خوښې بېلابېل PDF کتابونه ډاونلوډوي او دوی ته په ارزانه بیه تمامیږي. اوس مهال کتاب فروشي چې ده خلک چې ده ډېر کتابونه نه اخلي او زیاتره چې ده بهترین دوست چې ده کتاب دی. باید په دې وخت کې نفر باید ډېر کتاب ووایي. اوس مثلا فیسبوک راوتی دی وروره، ټیک ټاک یو رقم د ویډیوګانو جوړونکي دغه دی هغه راوتی دي. اوس کتاب د دومره ارزښت خلک نه ورکوي چې رښتیا خبره او موږ باید کتاب سره اوسو، کتاب موږ سره اوسي. بهترین دوست چې دی کتاب دی وروره. او کم خلک چې کتاب نه وایي د نړۍ دغه نه ډېر خبرېږي نه. باید مونږ اولنی دغه د کتاب نه شروع کړو. انټرنیټ چې دی تقریبا 80% تاثیر پې کړی دی په کتابونو باندې، ځکه مخکې چې دی کتاب به ډېر زیات خرڅېدل، ډېر بې حده. اوس چې دغه انټرنیټ راوتی دی ټول خلک یې د کتابونو نه بېزاره کړي دي. په دې حالت کې چې دی هم ځوانان الي هم ماشومان الي، خو ډېر کتابونه چې رښتیا خبرې په دې وخت کې کتابونه ډېر کم شوي دي، ارزښت یې ډېر کم شوی. کتابونه دغه فزیک بخش کتابونه ډېر خرڅېږي، ریاضي بخش کتابونه ډېر خرڅېږي او د دې نه هم ډېر چې دی بیا معلوماتي کتابونه ډېر زیات خرڅېږي. خلکو ته زما پیغام همدغه دی چې د فیسبوک او د ټیک ټاک نه دې لاس واخلي، همدغه کتاب باندې د شروع کړي، خپل وخت هسې نه بربادوي. په همدې حال کې د صدام پوپل په نوم یو تن ځوان چې د کتاب پیریدونکی یا اخیستونکی دی وایي چې کتاب د انسان یو ښه ملګری دی او زه یې تل د معلوماتو د زیاتونې په موخه لولم. د ده په خبره هر انسان ته او په ځانګړې توګه ځوانانو ته لازمي ده چې د کتاب له مطالعې څخه ځان برخمن کړي. به نام خداوند رحمان الرحیم. صدام پوپل هستم، یکی از اساتید انگلیسی شهر مزار شریف و امروز ما آمدیم یک کتابی را، یک سیستمی را بر شاگردای عزیز تقدیم بکنم، چون در جامعه امروزی، شرایط امروزی متاسفانه مکاتب در کورس ها، آموزشگاه ها، پوهنتون ها بسته شده و ما یک پلان استراتژی را پیش گرفتیم که بر کسایی که دختر خانم ها از درس باز ماندند تا اونا دوباره از طریق آنلاین آموزش ببینن و امروز من کتاب را خواستم ببینم انگلیسی و این را انشالله کوشش میکنم که تطبیق بکنم در صنفای خود و صنفای ما آنلاین. هفته بعد انشالله شروع خواهد شد. متاسفانه جوانای امروزی از سوشال میدیا یا شبکات اجتماعی زیادتر استفاده میکنن، زیادتر خود را مصروف میسازن و کمتر به کتابخانه رجوع میکنن و کمتر مطالعه میکنن و این کشورهای جهان اول را وقتی ما شما نگاه بکنیم که از کسایی هستند که جوانانشون بیشتر مطالعه میکنن، بیشتر وقتشان را در قسمت چیزهای نوآوری استفاده میکنن، ولی ما زیادتر اوقات خود را صرف شبکه‌های اجتماعی میکنیم که این جامعه ما را خیلی به عقب کشانیده و انشالله که یک روز بتانیم جوانان مطالعه بیشتر داشته باشند، دست به دست هم بتن اعتماد داشته باشند به هم دیگر تا جامعه را بیشتر و بهتر ترقی بدیم. هر کس، هر شخص مسئول است در جامعه که باید کتاب مطالعه بکنه، چون کتاب یگانه رفیقی است که هیچ وقت ما را تنها نمیگذاره و اگر ما شما در 24 ساعت خود را از 10 دقیقه الی 15 دقیقه عادت بتیم به مطالعه کتاب، در یک سال خود دیدیم که 10 الی 12 کتاب را تمام میکنیم و این ذهن ما را روشن‌تر میسازه، به نوآوری ها ما را میکشانه و از چیزهایی که وقت ما را ضایع میکنه بیشتر ما را دور میکنه و به چیزهای خوبتر و زیبایی های اجتماع، دنیا و به مردم بیشتر ما را نزدیکتر میسازه و پیشنهاد ما بر هر کس، بر هر جوانی که فعلا ما را میبینن
بیشتر باید مطالعه داشته باشیم، بیشتر به کتابخانه رو بیاریم تا که شوه هم برای خود، برای فامیل، برای اجتماع و کشور خود خدمت بهتر و بیشتر داشته باشیم. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت سربیره د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د ژمي په موسم کې د کتاب پلور کم وي او مطالعه هم نسبتا د نورو موسمونو په پرتله پیکه وي. مسؤلین یو لامل دا بولي چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او نشي کولی چې کتاب په بیه راونیسي، او بل ستر لامل یې دا ګڼي چې په سلو کې 80 سلنه ځوانان سوشل میډیا او عصري ټکنالوژۍ ته مخه کړې ده.